ځوانه پیغله چې خپل نومونه یې ثنا، صنم او کشور لیکل، په حقیقت کې د یوې اختطافچي ډلې غړې وه چې د خپلې ښکلا په دام کې به یې بیچاره ښاریان خپل ښکار ګرځولو سره د هغوی سره په واده کولو د هغوی د ټول عمر جمع کړې سرمایې لوټ کولې او بیا به په ناڅاپي ډول له ځای څخه بل ځای ته انتقالېدو سره غایب کېدله. نږدې ټول ودونه یې د جولای او اګست میاشتو ترمنځ ترسره کړې ده. نه یوازې دا بلکې د ناوې په ډله کې جعلي مور او پلار او د کرایي ورونه به هم شامل وو. د سرګودي د ښارګوټي اوسیدونکي چې د زوم ادعا کوي هغه هم د دې ښکلې پیغلې ښکار شوی او اوس دې تړ شوی چې محکمو ته لاړ شي چیرې چې دا څرګنده شوي چې په حقیقت کې دا هماغه یوه نجلۍ ده چې د هغه په ګډون یې ډیری خلک غولولي دي. یو زوم چې خپل نوم الادات ښایي وویل چې د هغه خواته یو بابا راغلی و او هغه ته یې د واده کولو په اړه ویلی و. باباجي ورته ویلی و چې د 4 او 5 ورځو دننه به ورته واده وکړم. له واده د مخه کله یې چې د هغې نجلۍ عکس ولید نو خورا ښکلې ښکارېده او سمدلاسه یې بابا ته هو وویل. نو بیا ورته وویل شول چې هغه باید له واده د مخه 200,000 روپۍ ورکړي ځکه چې مجبوري رامنځته شوې او د ناوې ورور یوه نجلۍ تښتولې ده. دغه پیسې هغوی ته په ورکولو سره یې ترمنځ روغه جوړه کیږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې الادات وویل چې سمه ورا برابره وه او د ناوې د کورنۍ څخه هم کافي خلکو شتون درلود. د یوې حجرې دننه مو نکاح وتړل شوه او د ډوډۍ پرته چای او اوبه راکړل شوې. موږ ناوې خپل کور ته راوسته او 2 ورځې وروسته هغې د خپلې نیا د ټکر کولو په اړه وویل او لاړه. 2-3 ورځې وروسته مې زنګ وواهه. نو د نجلۍ مور وویل چې اوس نشي درتللی. کله چې هغه کور ته راشي نو بیا به درته ووایو. او بیا څرګنده شوه چې ناوې خو ځان سره 2 تولې سره زر هم تښتولي دي.